سلام پر تاسو شو او ښاغلو ځوانانو. ښاغلی ځوان څوک دی؟ زه په دې باور یم چې هیڅ ځوان به د ځان په اړه داسې فکر نه لري چې زه ښه ځوان او ښاغلی نه یم. خو داسې نه ده چې یوازې یو څوک په فزیکي لحاظ ځوان وي، تر و تازه دې وي، تک تور ویښتان دي، ځغستلی سي، خوراک کولی سي، خوب کولی سي، دا نو ښه ځوان دی. د دې فزیکي جوړښت او د دې فزیکي نعمتو سره یو ځوان باید معنوي او اخلاقي ارزښتونه هم ولري. زه وایم چې ښه ځوان داسې څوک باید وي سترګې د حیا ډکې دي او نامحرم ته د خوند او آزار په سترګه نه ګوري. قدمونه د فساد، تعصب، تبعیض، ګناه، غیبت، چاپلوسي، نفرت، زنا، لواط او شیطانت لپاره نه اخلي. په زړه کې یوازې د الله جل شانه داسې مینه وي چې د الله جل شانه د بندګانو سره د قوم، ژبې، سیمې، سیاسي موقف او شتمنۍ پر بنسټ هیڅ ډول تبعیض نه لري. دوستي هم د الله جل شانه لپاره دی او دشمني هم د الله جل شانه لپاره ده. لاسونه یې همیش د خپل ځان د اصلاح لپاره په دعا وي. غوږونه یې د حق د اورېدو لپاره کاڼه نه وي او په غوږ شیطاني شیان نه اوري. ژبه یې د ګمراهانو او خاینانو د نابودۍ لپاره ګویا وي. غیرت یې د خور، مور او میرمنې د عفت د ساتلو لپاره د ایمان شغله وي، نه چې خور، مور او میرمنه وهي او ټکوي او بیا ځان ښاغلی بولي. خپل بیکاره وخت په عبثکارۍ، مسخرو، بانډار، لاو لهب او اسراف نه تیروي. خپلې پیسې د الله جل شانه په لاره کې مصرف کوي په صدقه، خیرات او ښو کارو باندې. خپله ځواني د الله جل شانه اطاعت ته او د خلکو په خدمت کې وقف کړی دی. په دوستي کې ستر انسان دی، هیڅ وخت ستا سره هیڅ ډول خیانت نه کوي، حتی که در سره خفه هم وي خو ستا رازونه او عزت ساتي. د ستونزو په وخت کې درته حاضر او آمده وي. نشې، ګناهونه او عبثکاري تر ټولو د بې غیرته کس کار بولي. تقوا او پرهیزګاري غیرت او مړانه بولي. پر ماشومانو شفقت کوي، د مشرانو درنښت کوي، د خپل مور او پلار نافرمانی نه کوي. شیطانت او احوال راوړل د دوزخي کس عمل بولي او خپل هم د هیچا شیطانت نه کوي. پر دکانو او بازارو خواړه او میوه نه خوري، ځکه دا کار دی د بې غیرته کس کار بولي. همیشه میوه او خوراکي توکي کور ته راوړي او د خپلې کورنۍ سره په مینه او بسم الله پر دسترخوان باندې خوري. د نامرده، ګمراه، ګناه کوونکو او بې غیرته کسانو سره ملګري نه کوي. د ټول ملګري غښتلي او پرهیزګاره کسان دي. پیغمبر علیه السلام د متقي ځوان په اړه فرمایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې په ځواني کې متقي وي د محشر په ورځ مخ ځانګړی نور لري. سبحان الله. په والله لیدلي مې دي. دا خو د پیغمبر علیه السلام وینا ده چې د قیامت په ورځ مخې ځانګړی نور لري. خو زه ګناهکاره وایم چې پر دې دنیا له څوک چې متقي او پرهیزګاره وي په ټولنه کې عزت، شرف او مخې نور لري. ځینې کسان وایي رنګ یې د خبیث دی، رنګ یې د رذیل دی، رنګ یې د بې غیرته دی. او متقي کس وایي اخ رنګ یې د جنتي دی. او درنو ځوانانو، کله چې بیا زه ځوان وم، دا شعر تاسو ته ډالۍ ده، دا غزل تاسو ته ډالۍ ده. په ځواني کې هوسو سره په جنګ وم، د ناولې اندېښنو سره په جنګ وم. د حیا سترګې مې پاکې دي ساتلې، د شیطان د وسوسو سره په جنګ وم. نه وجدان او نه خالق ته شرمنده یم، د شهوت د وحشي سپو سره په جنګ وم. مغرور سر مې ګناهو
نه دی ټیټ کړی په ایمان چې ګناهو سره په جنګ وم قدمونه مې فساد ته نه دي تللي د عیاش خبیث څیرو سره په جنګ وم اوس سرلوړی یم خالق اوم مخلوق ته د ابس کارو سره په جنګ وم پاک ضمیر راته راکړی دیانت دی بی ایمانه پرګنو سره په جنګ وم سپین ویښته مې ګناهو نه دی سپین کړي زه د نفس ذلیل فتنو سره په جنګ وم د ځوانۍ بحران زه نه یم ذلیل کړي د فحشا لارو کوڅو سره په جنګ وم تقدس راته راکړي بصیرت دی چې نالان حرام خیالو سره په جنګ وم د نن ځوانه آیا ته دغسې ښاغلی او مومن ځوان یې که چیرې ستا ځواني او ستا وجود د ټولنې لپاره داسې مفید او خیر نه دی نو ته د سرطان د هغه ناعلاجه دانې په شان یې چې باید ټولنه ستا د درد او رنځ څخه داسې وژغورل سي چې ته او ستا ریښې تر خاورو لاندې سي